د کہانی شروعات کیږي د سیند غاړې نه چې هلته څه کسان په چکر باندې راغلي وي او ناست وي خو د دوی نظر په یو کښتۍ باندې پروت وي چې هغه په سیند کې خالي را روانې وي او دوی چې هغه کښتۍ له ورشي نو دوی ډېر زیات حیرانه شي ولې چې په هغه کښتۍ کې یو لاش پروت وي او هغه نه ډېر څښه بینځ او داسې لګېدو چې دا لاش د څو ورځو نه په دې کښتۍ کې پروت و خو دوی پولیس ته زر ووایي او هغه پولیس راورسېد چې د هغې چیف جون هاکینز وي او د هغه ځای نه پولیس افیسر کونی را رسېدلي وي چې هغه ورته دا وایي چې عجیبه خبره دا ده چې په دې لاش کې هډوکي نشته یعنې صرف د دې ماس پاتې شوی دی او زه په دې حیرانه دا یم چې د دې وجود نه د هډوکي اوښکې څنګه دي ولې چې دا کول ډېره زیاته مشکله ده او دې نه پس دوی هغه لاش د پوسټ مارټم دپاره ولیږي چې هلته یو جیکب نومې ډاکټر دا لاش ډېر غور سره ګوري او د هغې جانچ پړتال کوي او هغه هاکینز ته دا وویل چې دا هډوکي ډېر خیال سره اوښکي دي او زه په دې حیران یم چې دی کړي څنګه دي خو دغه ډاکټر جیکب ته د هغه د لاش نه یو موچی میلو شي نو دوی هغه موچی په یو بوتل کې ګیره کړي او هغه کونی له ورکړي ورته دا ووایي چې دا د ثبوت دپاره په کار راتلی شي او زر دوی ته د دې لاش د نوم پته ولګي د دې سړي نوم وي ډاکټر کول پارسنز چې هغه یو ساینسدان و چې هغه یو کال مخکې دې ځای ته راغلی و او دوی ته د دغه سړي بټوه او څه سامان میلو شي او هغه یو پروفیسر و چې هغه خپله پروفیسري پرېښوده او د یو سیند خوا سره یو کور و چې هلته دې د اوسېدو دپاره لاړو بالکل د ځنګل په منځ کې و دغه ځای نو هاکینز وایي چې د دې کیس تحت ته ځې نو دغه کور ته به مونږ ورځو دې نه پس مونږ ته یو میګ نومې جینۍ ښیي چې هغه د هاکینز ملګري وي او میګ د پولیس دپاره په ځنګل کې د پهردارۍ کار به یې کوو نو دلته ورته هاکینز د دې کیس باره کې ولې پوره معلومات ورکړي نو میګ ورته وایي چې زه دا ساینټسټ پیژنم یو کال مخکې زه ده سره میلو شوی وم او دومره راته پته لګېدلې ده چې دوی په یو ایکسپریمنټ باندې کار کوي خو دا راته پته نه چې دغه ایکسپریمنټ د څه باره کې دی نو هاکینز میګ ته وایي چې ما سره لاړه شه چې مونږ د دې کیس جانچ پړتال ښه صحیح وکړو نو میګ هم ده سره د تلو لپاره راضي شي نو میګ ځان سره جیکب هم را روان کي او د تلو نه مخکې هاکینز ته د یو بل پریشانه خبره باره کې پته ولګي هغه ته دا پته ولګي چې د دې ساینټسټ یو لور هم وه چې هغه یو کال مخکې غیبه شوې ده او تر اوسه پورې د هغې نوم او نشان پته ونه لګېده او په سبا باندې دا درې واړه روان شي د یو خطرناک ځنګل طرف ته چې کوم ځای کې هغه ساینټسټ اوسېږي او لږ مخکې تلو نه پس دوی بوز د سیند په لاره باندې ځي چې دغه ساینټسټ کور ته ورسي او د شپې په ټایم کې هاکینز ته د کونی رنګ راځي او کونی ورته دا ووایي چې کومه موچۍ مونږ ته میلو شوې وه هغه د دې سړي په بدن کې مړه شوې وه خو یو ورځ پس هغه را جمدی شوه او ګوته غواړې نو دا به زه د ټیسټ دپاره لیب ته ولېږم نو هاکین ورته وایي چې ته زما راتلو پورې انتظار وکړه او کونی ورته دا مو وایي چې د دې سړي لور کله یو کال مخکې غیبه شوه نو د هغې نه پس د هغه د ښځې دماغي حالات ډېر زیات ګډوډ شو او هغې صرف دا یو خبره کوله چې زما د لور ذمهوار صرف زما دا خاوند دی او لږ وخت پس دا درې واړه خپل منزل ته راورسي او دوی چې هغه کور وګوري چې څه وخت مخکې دغه کور ډېر زیات ښکلی و هغه یو ډېر زیات یرونکی ځای جوړ شوی دی او میک چې دا وګوري نو هغه هم ډېره زیاته خفه شي ولې چې یو کال مخکې هغه دې ځای ته راغلی وه او دا کور ډېر زیات ښکلی و خو د دې د رکوالۍ دپاره بالکل څوک نشته نو دلته هاکین جیکب او میک ته وایي چې تاسو بهر ودرېږئ زه یوازې ورځمه دې نه پس هاکین د دغه کور طرف ته ور روان شي او هغه چې دغه کور ته وردن نه شي نو هر یو شیز ډېر ګډوډ پروت وي او هغه د دې کور جانچ کوي چې هغه ته ډېر عجیبه شیزونه میلو شي دې نه پس هغه یو کمرې له ورشي چې د هغې دروازې ډېره صحیح بنده کړې وي خو هغه کمره کولو نه کړي او واپس بهر راوځي دې نه پس دا درې واړه کور ته رادن نه شي او دوی اوس دا فیصله وکړه چې شپه به مونږ په دې کور کې تېروو ولې چې په ځنګل کې دا وخت تلل ډېر زیات خطرناک دي خو دوی ته په هغې کور کې ډېر عجیبه اوازونه راتلل نو دلته ورته هاکین وایي چې د یرې ضرورت نشته دا ځنګل دی دلته به وي داسې اوازونه خو اوس دلته د دوی ټینشن نور هم زیات شي ولې چې د هغه ځای لایټونه په خپله مړه کېدل او لګېدل زر دوی ته د یو بیسمنټ دروازې میلو شي چې دا درې واړه هغه ځای ته راکوشي نو دا درې واړه وایي چې هسې موږ دلته راغلي یو د دې ځای به هم لږ جانچ وکړو نو دوی چې هلته ګرځي نو دې نه پس هغې ته یو مشین میلو شي چې هغه مشین یو غټې بجلۍ پیدا کولو والی وي نو دلته دوی ډېر زیات حیرانه شي چې په داسې ځای کې د دې مشین څه کار دی خو دلته دوی ته دا پته نه لګي چې دا مشین استعمالیږي د څه شي دپاره او هاکین چې راتله نو هغه په ریسرچ کې دا کتلي وو چې د یو مشین باره کې خبره کېده نو دوی چې هلته وګوري نو د هغه مشین نه ستارونه د بره طرف ته تللي وي نو دوی اوس دا فیصله وکړه چې بره به مونږ ځو چې دا مشین د سره پاره استعمالېدو اوس چې دا درې واړه هغې کمرې ته ورشي نو د هغې کمرې په دیوال باندې ډېر عجیبه تصویران لګېدلي وي او هلته څه جادوي لیکل هم شوي وي او هلته هغې ته د لیبارټرۍ سامان هم میلو شي خو دوی کې اچانک جیکب په مخ باندې څه وخوري چې هغه په غوسه کې د هغې کمرې نه وځي دې نه پس هاکین کونی ته رینګ وکړي او ورته دا ووایي چې د دې کور باره کې جانچ وکړه چې دا خیر جوړ کړی چا دی خو دې کې اچانک د هاکین د موبایل سیګنل یې کټ شي دې نه پس دا درې واړه په هغه ځای کې وده شي خو د جیکب حالات بالکل صحیح نه وي ولې چې هغه په مخ باندې سخت وړلی دی د هغې د وجې هغه ټول رپېدو خو دې نه پس دوی د څه اواز واوري چې د دوی طرف ته څوک را روان دي دې کې هاکین او میګ اچانک بهر راوځي چې د هغې مخې ته یو ښځه ټوپک په لاس ولاړه وي او د دې ښځې لنډه نوم وي چې دا د ډاکټر کول پارسن ښځه وي نو دلته ورته هاکین وایي چې مونږ تا ته څه نقصان نه در رسو او زه د پولیس نه یم او مونږ ته ستا د خاوند لاش میلو شوی دی نو دلته لنډه هم پوه شي چې دا کسان ما ته څه نقصان نه را رسوي او هغه خپل ټوپک ښکته کړي دوی یو ځای کښېني او خبرې یو بل سره کوي نو دلته میګ وایي چې زه څه چل کوم چې دا بجلي راشي دې نه پس هغه بیسمنټ ته راشي چې هلته مونږ د یو وړۍ ماشومې سوري
ووینو چې میک څنګه راپاسي نو هلته هغې ته یو ګوډاګي میلو شي چې هغه هغه اوچت کی او را روانه شي. بل هوکن وایي چې جیکب کم خوا لاړو نو هغه د هغه د تالاش کولو دپاره بهر روزي نو هغه چې کور طرف ته وګوري نو د بره قبر نه ډېر عجیبه اوازونه راتلل. نو دې نه پس دا درې واڼه ورشي نو چې هلته څنګه وګوري نو جیکب په هغه ماشین کې ګیر شوي وي. نو دوی زر جیکب د ماشین نه روباسي او جیکب داسې حرکتونه کول چې د هغه خپل ځان په کنټرول کې نه و. دلته لینډا د خپل لور اوازونه واوري چې هغه خپل مور ته اواز کوي د بره د کمرې نه. دې نه پس دوی جیکب کمرې ته راولي او دا تپوس یې کوي چې تا اخر دغه ځای ته ورسېدې څنګه او دا ماشین شروع څنګه شو. خو جیکب ډېر زیات یېرېدلی وي او هغه صرف یو دا خبره کوي چې ماته د دې باره کې پته نه لګي. دې نه پس لینډا هغې ماشین له راشي چې لږ وخت پس ورپسې میګ هم راشي او میګ ته د دې ماشین باره کې تپوس وکړي. نو لینډا ورته وایي چې دا ماشین ډېر زیات خطرناک دی خاص کر د انسانانو دپاره. دې نه پس هوکن لینډا هغې کمرې ته راولي چې کوم ځای کې هغه عجیبه تصویران لګېدلي وو. نو لینډا چې دا وګورو نو هغه هم ډېره زیاته حیرانه شي او ډېره زیاته ویریږي ولې چې هغې خپل خاوند سره 10 کاله تېر کړو او هغه هوکنس ته وایي چې دا کار زما د خاوند نه دی. هغې کمره کې هوکنس ته یو لیپټاپ هم میلو شي خو په هغې باندې پاسورډ وي چې هوکن لینډا ته وایي چې د دې نه پاسورډ لرکه. خو لینډا ډېره زیاته یېرېدلې وي او هغه د کړکۍ نه بهر وګوري نو هغه څه ویني خپل خاوند چې هغه د دغه کور طرف ته را روان وي چې هغه بالکل صحیح سلامت وي چې دا درې واڼه زړ کول له رامنډې کي او په غوسه کې لینډا د کول نه یو شړک وباسي خو کول ورته څه ونه وایي. دې نه پس دا ټول کور ته راشي او هوکن د کول نه تپوس وکړي چې دا دومره وخته چېرته وې او دا کور دومره عجیبه ولې دی او هغه ته دغه علاج باره کې مو وایي او د دې ماشین باره کې هم ترې تپوس وکړي. نو کول دا خبره په خندا واړوي او د دې ماشین باره کې ورته صحیح خبره نه کوله. بل خوا کونی هغه مچۍ وویني چې هغه اوس د یو نه دوه شوي وي او هغه هم ډېره زیاته حیرانه شي او شاید دا د دې ماشین د وجې کیدی شي. بل خوا د جیکب حالات نور هم خرابېږي او هغه د نکونو د پاسه نور نکونه جوړېدل او کیدی شي دا د دې ماشین د وجې شوي. بل خوا هوکن د کول نه تپوسونه کوي خو هغه وله جواب نه ورکوي او لینډا هم د خپل خاوند نه تپوس کوي چې ته را دومره وخت چېرته وې خو هغه وله څه جواب ورنه کړي. دې نه بس لینډا د جیکب کمرې ته راشي نو هغه چې وګورو نو جیکب حالات ډېر زیات خراب وي نو هغه زر د دې باره کې هوکن او میک ته ووایي چې هغې ملته راشي. نو د جیکب په جسم کې چې دومره بھیانک بدلاو دوی وویني نو دوی هم ډېر زیات ویریږي او دا وایي چې د دې ځای نه زر تر زر ځان ویستل پکار دي. اوس چې دوی دغه کور نه روځي نو د حیرانۍ خبره دا وه چې دوی په کومه کښتۍ کې راغلي هغه هم د هغه ځای نه غیبه وي. نو دلته د هوکن شک په کول باندې وي او هغه دا ټولې خبرې په ټوکه باندې اړي چې دې سره هوکن ډېر زیات غوسه شي او هغه دله یو غوزار ورکړي او هغې نه پس یې وتړي چې د ده د وجې موږ ته څه مصیبت پیدا کېږي نه. دلته ورته لینډا وایي چې موږ له په دې ځنګل کې تلاش کول پکار دي څوک ناڅوک خو به راته میلو شي چې د دې ځای نه وباسي. دې نه پس هوکن او میک تلاش کول شروع کړي چې هغې یو بل کور ته ورورسي او هغې چې څنګه هغې کور ته وردننه شي نو هلته ډېر زیات لاشونه پراته وي چې هغې نه ډېر څښا بینونه راووتل. نو دا دواړه چې دا وګورو نو د هغه ځای نه راوتښتي او په میک باندې خو الټی هم ولګي او بل خوا په کور کې لینډا هغې کمرې ته لاړ شي او هغه لیپټاپ له پاسورډ ورکړي او هغه کولو کړي او اصل کې دې ته د دې لیپټاپ پاسورډ باره کې پته وه او هغه چې هغه لیپټاپ څنګه کولو کړي نو هغې کې هغه ډېرې زیاتې یېرونکې ویډیوګانې وګوري. هغه ویډیو کې ښیي چې کول په ډېرو کسانو باندې ایکسپریمنټ کړي دي او کم سړی چې هغه ماشین ته ورننوتی دی هغه یو ډېر شیطاني طاقت سره بهر راووتی دی او دا ایکسپریمنټ کول په خپل هم په ځان کړی او دوی ته چې کم لاش میلاو شوی هغه په رښتیا باندې د کول او دا کول چې کم دی دا د لینډا خاوند نه بلکې یو وحشي درنده دی او په هغه ویډیو کې لینډا دا وګوري چې د دې ایکسپریمنټ د وجې کول خپل لور هم مړه کړې وي خو زر هلته کول راورسي او لینډا په هغه کمره کې بنده کړي. بل خوا هوکن او میک هغې کور ته راورسي نو هغې وګوري چې کول د هغه ځای نه غیب شوی دی. نو دلته هوکن میک ته وایي چې دلته زما انتظار کوه زه دننه ورځم چې څه خطره خو نه ده. دې نه پس هوکن خپله تمانچه راوباسي او د هغې کور ته ورننوځي چې هلته هغه جیکب وګوري چې د هغه د جسم نه یو ډېر عجیبه شیز راوځي چې هغه په هوکن باندې حمله وکړي خو دغه ځای کې اچانک میک راشي او هغه دغه مونسټر اولي او مړی کړي. نو هوکن ډېر زیات اوس په یاره کې وي او هغه دا وایي چې دا هر څه د دغې ماشین د وجې کېږي او موږ له پکار چې دغه ماشین مات کړو او هغه میک بهر ولیږي او دغه ماشین سوځولو دپاره هغه ځای ته ورشي چې هلته هغه پېټرول راواخلي. بل خوا لینډا هم هغې کمرې نه روځي او هغې لاس کې تبر هم وي او هغه بره کمرې طرف ته لاړه شي چې هغې خپل خاوند مړ کول غوښتل. هغه چې څنګه هغه کمرې ته ورورسي هغه خپله لور هلته وویني چې په هغه ماشین کې وي خو لینډا خپل لور پسې هغه ماشین ته ورشي او د دغې ماشین شکار شي. بل خوا د ځنګل طرف ته ډېر عجیبه انسانان مونږ وینو چې هغې هم د دې ایکسپریمنټ شکار شوي وو. میک نه چې څومره کېدل هغې هغومره دغه مونسټر وویشتل خو دغه ځای نه نور هم مونسټر راووتل. بل خوا هوکن هم په هغه ځای کې پېټرول اچول شروع کړي وي او میک هم وګوري چې د لینډا جسم بیخي بدلېدو والا دی چې هغه مجبورن هغه ځای کې لینډا ولي او په بره کمرې کې د هوکن او د کول په منځ کې جګړه شروع شي چې کول د هوکن په ګوتو باندې چک ولګي او هغه نه دغه ګوته بیلې کړي چې دې کې هوکن یو راوډ راواخلي او کول پې په سر ووخي او هوکن هلته اور ولګي او هغه میک له اواز ورکړي چې د دې ځای نه زر وځه او چې څنګه هوکن دغه ځای نه وتو نو کول بیا راپاسي هوکن ونیسي چې هغه د دې ځای نه ونځي او دغه اور ډېر تیزۍ سره خورېدو چې دې سره په ټول کور باندې اور ولګي او هوکن د کولو درولو دپاره د خپل ځان قرباني ورکړي او بهر میک راووتی وي او هغه اوس یوازې په دې ځنګل کې پاتې شي.
دنه پس مونږه اته میاشتې پس وخت وینو چې میک بالکل صحیح سلامت وي او کونی راشي د هوکینز سامان میک د ورکی چې د کونی د تلو نه پس هغه دغه سامان وسوسي او مونږ وینو چې د میک لاش دونه د شاته دی یعنی دا دغه ایکسپریمنت شکار شوی دا او د سره دا کہانی ختم شو. کو تاسو دا کہانی خو خوشی وینو دا ویډیو د سره لایک کې او چینل د سره سبسکرایب کې.